السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بلال احمد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن زموږ د ام اس ورډ 14م کلاس دی نو موږ به ام اس ورډ مخکې بوځو. راځو به د هغه دپاره موږ خپل ام اس ورډ طرف ته بغیر د ټایم ویسټ نه موږ به راشو او خپل ام اس ورډ به اوپن کړو. چې کله موږ خپل ام اس ورډ اوپن کو نو موږ به چې کوم دی راغلی وو د کراس ریفرنس پورې موږ کړی وو. که هغه تاسو نه وي کتلي پریویس کلاسز نو تاسو لاړ شئ او هغه وګورئ. نو موږ به راځو نن او موږ به په هیډر فوټر او پیج نمبر باندې خبره کوو چې هیډر به څنګه یوز کوو، فوټر به څنګه یوز کوو او پیج نمبر به څنګه یوز کوو. نو راځو د دې طرف ته چې دا به موږ څنګه یوز کوو. نو ټول نه اول موږ راځو د هیډر خبره کوو. هیډر څه ته وایي، دا به موږ څنګه یوز کوو. نو هیډر که موږ خیال کړی وي کله چې موږ یو پیج اوپن کو او کوم زموږ سره په بوک کې یو چپټر وي، نو کله تاسو چې چپټر زموږ سره ختم شي بیا نیو چپټر شروع کیږي نو د هغه په کاغذ سر باندې چې کوم ټایټل یا چې کوم دی هیډر ورکړی وي، کوم نیم یې ورکړی وي، نو هغه چې کوم دی زموږ سره هیډر دی. اوس هیډر به موږ څنګه یوز کوو، د هغه دپاره به چې کوم دی زه پیراګراف ولیکم. نو را به شم نو دا ما څه پیراګراف ولیکل. تقریبا زموږ سره 5 پیج دي. هیډر چې کوم دی دا موږ په دوه طریقو باندې پیج له ورکولی شو. دوه طریقې څه دي؟ دوه طریقې دا دي چې ټول نه اول خو به موږ په دې باندې لیفټ کلیک وکړو په موس کې. کله چې په دې باندې موږ لیفټ کلیک وکړو نو زموږ سره به داسې مختلف ډیزاین راشي کوم چې موږ بای ډیفالټ موږ ته راکړی وي. نو دا به زموږ سره دلته شو شي. نو بیا چې تاسو په دې کې کوم خوښ وي د وخت مطابق تاسو یوز کولی شئ. بیا چې کوم دی مور هیډرز فرام آفیس هم تاسو یوز کولی شئ، ایډیټ کولی هم شئ، بیا چې کوم دی ریموو کولی هم شئ. نو موږ به دلته دې ځینه یو سلیکټ کړو. زه به دا سلیکټ کړم. بیا به دلته چې کوم دی تاسو ټایټل ورکئ. زه به دلته ورکړم مثال کې فرست پیج دلته به چې کوم دی تاسو ډیټ ورکوئ. نو ډیټ چې کوم تاسو ورکول غواړئ هغه تاسو ورکولی شئ. بیا که تاسو په دې باندې کلیک وکئ نو دلته به چې کوم دی تاسو سره کلندر ورکړی وي نو بیا چې کوم دی تاسو هغه سلیکټ کولی شئ. او زه که ته غواړئ چې ته دا نننۍ ورځ ورکړې په ټوډے باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو سره به چې کوم دی اټومیټیکلي دا هغه پیک کړي. نو دا به ستاسو سره په سکرین کې دغه شان شو کیږي. دویم د هیډر په باره کې چې هیډر زموږ سره په دوه طریقو باندې تاسو په پیج باندې اپلای کولی شئ. نو زه به دا ختم کړم. نو په دغه خو زموږ سره اولنۍ طریقه وه. دویمه څه طریقه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې تاسو به په دې پیج په دې ټاپ باندې ډبل کلیک وکئ. تاسو چې څنګه ډبل کلیک وکئ اټومیټیکلي به ستاسو سره هیډر آن شي. نو په دې طریقه باندې چې کوم دی تاسو یوز کولی شئ. بل زموږ سره راځي فوټر. فوټر څه ته وایي؟ فوټر هم سیم د هیډر په شان کار کوي خو دا ډیفرنس پکې دي چې هغه د پیج په ډاون سایډ باندې وي لکه په لاست کې وي د پیج. نو د دې هم دوه دغه طریقې دي چې تاسو د دې ځینه هم کولی شئ. دې باندې چې کلیک وکئ نو تاسو سره به داسې بای ډیفالټ راشي چې تاسو په کوم دغه باندې ورکول غواړئ. نو دلته به چې کوم د تاسو نیم ورکئ کوم یا د کمپنۍ نوم وي یا د ایډرس ورکول غواړئ یا
دې کې چې کوم دی د پیج متعلق څه ورکول غواړي او دلته به چې کوم دی ورسره پیج نمبر راځي. نو دا و فوټر. بل زموږ سره راځي پیج نمبر. پیج نمبر سیم ټو سیم همدغه کار دی چې کوم موږ سره په بوک کې پیجز وي هغه زموږ سره به دا شو کوي چې په دې کې څومره پیجز دي. دې له به چې کوم دی ته غواړي چې زه یو بوک جوړوم یا یو نوټبوک وي یا دا شان مختلف څه ته جوړ کړي وي چې په هغه کې پیجونه ډېر وي. نو ته غواړې چې زه دې له پیج نمبر یې ورکړمه. دا چې کوم دی که زه یو له ورکوم نو دا خو ماته ګرانېږي. نو زه غواړم چې زه د دې ځینه ورکړم. نو زه چې څنګه په پیج نمبر باندې کلیک وکړم تاسو ته به داسې انټرفیس شو کېږي. نو بیا چې کوم دی تاسو د پیج نمبر یې په ټاپ باندې هم شی ورکولی، په باټم باندې هم شی ورکولی، پیج مارجن باندې هم شی ورکولی، کرنټ پوزیشن باندې هم شی ورکولی. او بیا به چې کوم دی تاسو سره داسې انټرفیس شو کېږي. نو تاسو دې ته مختلف پوزیشنز مونږ له راکړي دي چې کوم کې مونږه یوز کول غواړو، په کوم سټایل کې مونږ یوز کول غواړو. نو داسې مختلف قسمه مونږ ته راکړي دي. نو زه به په دې باندې کلیک وکړم. نو چې په دې ما څنګه کلیک وکړو نو دا به زموږ سره اتوماتیکلی دا پیک کړي. نو که بیا مونږ راشو نو دا زموږ سره پیج نمبر شو، دا سیکنډ پیج شو او دا تھرډ پیج شو. نو بیا چې کوم پیج ته مونږ ځو نو هغه نمبر به دا خود به خود پیک کوي. د هغه پیج نمبر به دا خود به خود پیک کوي. مونږ ته څه چینجز کولو پکې هیڅ ضرورت نشته دی. بیا چې کوم دی تاسو د دې دا کوم ځای چې دی دا چینج کولی شئ. زه غواړم چې زه په باټم کې ورکم. په باټم کې چې کوم دی په پیج په دې رایټ کارنر کې دی وي یا چې کوم دی په دې سټایل کې دی وي. نو دا چې کوم دی تاسو کتلی شئ. نو بیا به چې کوم دی تاسو سره په دې سټایل کې هم وي. او دا په فوټر کې دی او دا چې کوم تاسو ته په نظر راځي نو دا زموږ سره په هیډر کې مونږ ورکړي وو او دا چې کوم دی په فوټر کې رال. نو دا مختلف قسمه ډیزاینز دي چې تاسو پکې پیج نمبر ورکولی شئ پیج لا. نو بیا چې کوم دی تاسو ته به پیج راړونه کې اساني وي او هیڅ مشکلات به درته پکې نه وي. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ او که د اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما بلال احمد لره که اجازت د لوی الله په لوی امان.